د البرز علمي او کلتوري ادارې لخوا د بلخ پوهنې ریاست سره په ګډه همغږۍ د بلخ ولایت نهر شاهي ولسوالۍ اړوند د 9 بېلابېلو ښوونځیو خواوشا 0 زده کوونکو ترمنځ د امام ابو حنیفه رحمه الله کتاب د ازموینې سیالۍ ترسره شوه. مسؤلین وایي دغه سیالۍ زده کوونکو ته د حنفي مذهب پیژندنې، فکري او عقیدوي رغون او په دیني برخه کې د پرمختګ په موخه جوړه شوې وه. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حنفي مذهب امام صاحب د غو بخش کې من کتاب توضیح کړی، امتحان اخلو نو تقریبا د 9 مکتبو شاګردان من امتحان اخلو او تعداد شاګردان د 1000 نفرو شاګردان من امتحان اخلو. دا برنامه ډېرې ښه نتیجې ورکوي ځکه موږ مخکې برنامه درلودلې. دا برنامه هم یو مهمه برنامه ده چې د معرف بخش کې، پوهنې بخش کې او زده کوونکو ته دا ډېر مهمه ده ځکه یو انسان یو هدف ته رسیږي له خپل مشرانو څخه تقلید کوي او د هغوی هغه کړنلارې ځان ته تعقیبوي چې هغه څنګه چې ته ورسېده موږ باید کومه لاره تعقیب کړو چې هغه مو ښه لار ته ورسېږو. نو امام صاحب خو زموږ تاسې مذهب امام ده، دغه باره کې دوی باید پوره معلومات ولري زده کوونکي او د ژوند له تګلارې له هغه نه استفاده وکړي. ورته مهال د یادو ښوونځیو مسؤلین وایي چې د امام ابو حنیفه د ژوند او تګلارې معلومات د داسې سیالیو په ترڅ کې د زده کوونکو لپاره د هوډ پیاوړتیا، عامه پوهاوي او پرمختګ لپاره اړینه ده او د دارنګه سیالیو جوړول ټولنې ته د روغ ذهنیت وړاندې کولو کې پوره رول لري. همونطور که ما هم مختیم باید نسل آینده ما هم با مذهب خود فهمیدگی و دانستگی داشته باشند، بفهمند مذهب خود. البته قبلا ما یک برنامه دیگری هم داشتیم، برنامه امارت شناسی بود که شاگردای ما از کتاب امارت شناسی از حق المبین بسیار برداشت‌های خوبی کردند. حتی امروز ما جلساتی که میگیریم راجع به بعضی موضوعات شاگردای ما حاضر است که سخنرانی بکنن. استعدادهای نهفته که ما داریم در مکاتب توسط این برنامه ها میتونیم که استعدادهایشان شناسایی بکنیم و اونا تشویق میشه توسط این برنامه ها که در مجالس فراتر از مکتب شرکت بکنن و استعدادهایشان انکشاف پیدا میکنه و فرهنگ مطالعه برای شاگردا پخش میشه. د ازموینې ګډونوال خوښ دي چې د علمي ودې، فکري جوړښت او دیني پوهې د کچې لوړولو لپاره دغه د ازموینې سیالۍ په لار اچول شوې وه او هیله لري چې دا ډول فعالیتونو ته د دوام ورکړل شي. دا کتاب ډېرې فایدې لري چې اوله فایده یې دا ده چې موږ خپل مذهب او پیروان چې یو هغې نه معلومات اخیستلی شو او دومه فایده دا ده چې علم هم ډېرېږي. هر څونه خلک یا کس هر څونه یو سړی یا یو څوک چې مطالعه ډېره وکړي هغه نور شیانو سره اشنا کېږي، تجربه یې ډېرېږي. د البرز ادارې څخه هم په ډېر درنښت مننه کوم چې موږ ته داسې سیالۍ، برنامې او داسې کتابونه چې پوره له ډک له معلوماتو څخه دي وړاندې کړل او په راتلونکي هم امید یا هیله لرو چې داسې سیالی او داسې برنامه او داسې کتابونه موږ ته وړاندې کړي ترڅو موږ د هغې نه برخمن شو. فایده های کتابی است که ما میتونیم درباره بزرگان دین خود، ائمه دین خود، صحابگان بفهمیم و چون در آیت و حدیث آمدگی است که طلب العلم فریضتون، طلب کردن علم برای هر مرد و زن مسلمان فرض است. از این مرکز علمی البرز ما میخواهیم که همچو برنامه‌های علمی فرهنگی باید داشته باشند چون نه تنها یک شاگرد بلکه بین چند مکاتب است که میتونه ایره رشد علمیشان بیشتر بکنه. دا لومړی ځل نه دی چې د البرز ادارې لخوا د نهر شاهي ولسوالۍ زده کوونکو ته دا ډول سیالۍ جوړیږي، بلکې له دې وړاندې هم په نبوي سیرت، حق المبین او ځینو نورو کتابونو کې د بلخ ولایت بېلابېلو ولسوالیو او مرکز زرګونو زده کوونکو او زده کړیالانو ته د ازموینې سیالۍ جوړې شوي چې بریالیو کسانو ته یې بېلابېلې ډالۍ هم ورکړل شوي دي. ضابط خان انځور، د البرز نشراتي څانګه، نهر شاهي ولسوالۍ.